د زرپاڼې خپرونې خوږو مینوالو السلام علیکم. ستړي مشئ، بیا هم زه هاجره مراد یم او د واده پر سبا د ناول د درېیمې برخې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې هیله ده ملتیا مو وکړئ. لا خو پرته له ما بیګم ترور، لال بیبي او اسانه مې ترور نه هیڅوک په دې نه و خبر چې خوبانه یې مړه کړې ده. په انګړ کې ټولې ښځې بوختې وي، سباناری یې تیاره وه. چا په تورو چای جوشونو پسې اور لمبه کړی و او چا ژر ژر په سره تناره کې ډوډۍ پخولې. څوک لګیا وو بیګانې لوښي یې مینځل او چا منډې وهلې چې هر څه سنبال کړي، چې وروسته ښځې د ناوې لیدو ته راځي. ټول سره په منډو. ګلولي چې د صنمې ترور له کوټې نه راووت، سمدلاسه خپلې کوټې ته ورغی. کوټه تشه ښکارېده، څوک پکې نه و. څو ځله یې په ګلما غږ وکړ، خو د ګلما ځواب یې وانه ورېده. له کوټې نه راووت، غوښتلې چې د چا نه پوښتنه وکړي چې ما بیګم ترور د لاندې دالان نه راپورته شوه. د په قهر وویل ګلما چیرته ده؟ اما بیګم ترور یې ژر په خولې لاس کېښود او کوټې ته یې دننه کړ. لا خو یو قدم کوټې ته نه و ایښی چې ما بیګم ترور یې په پښو کې ولوېده. د ترپ کړ، تر شا شو، خو هغې د ده پښې په مټو کې کلک کې نیولې وې. د پرې چغه کړه ادې دا څه کوې؟ پښې مې پرېږده. په داسې حال کې چې تودو اوښکو د ما بیګم لمر وهلي اننګي ورلندول، د ده پر پښو یې خپلې وچې شونډې ونښلولې. ده هڅه وکړه چې خپلې پښې د مور له مټو خلاصې کړي، خو ما بیګم ورپسې لکه شینی نښتې وه. داسې پښې ورته په مټو کې راکلکې کړې وې چې ګلولي له زوره کار اخیستی وی، نو دا ژوبلېده او که نه نو ما بیګم د خبرو اورېدو نه وه. دی هم حیران و چې څه وکړي. بیا یې په قهر چغه کړه ادې دا ته څه کوې؟ پرېمږده که نه، ولې مې ګناهګاروې؟ خو ما بیګم د ده پښې لا پسې په مټو کې راکلکې کړې. هغې په سلګیو کې د څه ویلو هڅه کوله. نری نری شونډې رپېدې، له پوزې اوبه روانې وې. په کراره یې ګلولي وپوهاوه چې دا ورته څه وایي. ګلولي په کراره سره وویل هر څه چې وایي منمې، خو پښې مې خوشې کړه، نور مې مه ګناهګاروه، پښې مې پرېږده، هیله کوم. ما بیګم ورو د هغه پښې خوشې کړې، کېناسته. زوی ته یې په سترګو کې وکتل. له دې سره د اوښکو راڼه څاڅکي په منډو د هغې د شونډو تر کنجو راورسېدل. د ګلولي سترګې هم اوښلنې شوې، دواړه غلي وه. ما بیګم ترور هڅه کوله چې خپله ژړا ښکاره کړي او ژبې ته ځواک ورکړي چې وګړېږي، خو لکه چې نه کېدل. په کراره یې له سره پړونی لرې کړ. ورسره یې تر ژبې لاندې یو ورو غږ راووت زویه. ګلولي پرته له دې چې د هغې خبرې واوري، ژر یې د هغې پړونی ورته په سر خور کړ. د هغې اوږې په خپلو ځواکمنو منګلو کې راټینګې کړې. لږه یې د ځان خواته نږدې کړه، نیغ یې ورته په سترګو کې وکتل. ما بیګم لږه ولړزېده. د ده له منګلو نه یې د ځان د خلاصولو نرمه شان هڅه کوله. د په نرمۍ ترې خپل لاسونه کړی کړل، په اوږه یې ورته سر کېښود او لکه چې ایله یې د ژړا ملګری موندلی وي، داسې دواړو په چغو چغو وشړل. ما بیګم هڅه کوله چې د ژړا غږ یې له کوټې نه ونه وځي. هغې غوښتل چې هر څه قرار شي، نو بیا به ټول په ګډه یوه ښه فیصله کوي. هغه ډارېده چې دا یو زوی یې دی، داسې نه چې دا هم په دښمنۍ ککړ شي. دې ډار ورته د خوبانې غم نیم کړی و. ګلولي خپله مور کلکه په غېږ کې نیولې وه. په ډک ستون یې وویل ادې خبره درته کوم. ما بیګم شونډې ورپولې، خو لکه چې غږ یې نه درلود. ورو شانې د خپلو لاسونو کړۍ سسته کړه او د زوی له غېږې لږه تر شا شوه. د بیا ورو وویل ادې زه پوهېږم چې ته ماته څه وایې. بیا غلی شو، خپلې شونډې په
په غاښونو کې کلکې وچیچلې. ادې ته همدا وایي که نه چې ګل ماته څه ونه وایم؟ ما بیګم ورو د هو په معنا سر وښوراوه. د بیا وویل خو سمه ده، زه درته قسم کوم چې ګل ماته بلا هم نه وایم. له دې سره د ما بیګم په اوښکو لانده ننګي د یوې ترخې مسکا لپاره ګونځ شول. د بیا وویل خو شیرکي سره په دې خبره زما دښمني نه خلاصیږي. لا خو نرمې مسکا د ما بیګم په اننګو خپله نڅا نه وه بشپړه کړې چې د ګلولي وروستۍ خبرې هغه یو ځل بیا ولړزوله. ګلولي د خپلې خبرې پوره کولو لپاره شونډې سره نږدې کړي. صنم ترور وایي چې خوبانه به د رښتیا روغه نه وه، که نه هېڅوک په ناحقه په چا پسې تور نه لګوي. زه پوهېږم چې تم د دې خبرې کولو لپاره راغلی، خو ادې خو زه پوهېږم تم د دې خبرې کولو ته راغلی، خو ادې ما مې خور پېژندله، هغه داسې نه وه، سمه ده ښایسته نه وه. د شیرکي به په دې هم نه وي خوښه شوې، ډېره وړه وه، بې عقله وه، خو داسې نه وه لکه چې هغوی وایي. ګلولي به چې هره جمله ادا کوله د هغه او ما بیګم د اوښکو قهر به ډېرېده. د لاس په څټ یې اوښکې پاکې کړې او بیا دا یې روغه نه، که څه یې په زړه کې نو د خو به تر موږه پورې خبره را رسولې وه که نه. بیا که ما خپله خور روغه پرېښې وه نو بیا به هله د خپل غیرت خلکو ته ښوده. د خو داسې کار وکړ لکه چې د وخته یې ورته خبره جوړه کړې وي. خیر دا غلی شو. لاندې د کوټې غولي ته یې سترګې ښکته کړې. په کراره یې وویل ښه دی، زه ګل ماته څه نه وایم او څوک هم نه پرېږدم چې څه ورته ووایي. اوس خوشحاله شوې؟ ما بیګم سر د هو په معنا وښوراوه. ګلولي بیا وویل خو که د شیرکي سا په اوښانو بار هم وي ولا کرانه ژوندی لاړ شي. او بله هغه نوې ورنداره ده که نه، هغه به ورته روغه نه پرېږدم چې د تا معلومه شي چې یو من وړو نه څو پتیرې پخېږي. داسې خو نه ده چې ورور نه لرم پلار نه لرم نو د خور د ګټلو نه یم او غیرت مې خرو خوړلی دی. زه به درته وښیم یو چې څه کولی شي هغه سل هم نشي کولی. خیر اوس دې وي. ګلولي له یو اوږدو اسویلي سره دا وویل. له ځایه جګ شو. د روانېدو په حال کې بیا مخ را وګرځاوه. ګل ماته ووایه چې راشي. هغه څه ملامته ده، د شیرکي مذهب به زه په مالګه کم، دا د حیوان زوی. ګلولي دا وویل او له کوټې نه بهر شو. خو ما بیګم د پخوا په شان په خپل ځای ناستې پاتې شوه. یوه شیبه آرامه وه. هڅه یې وکړه چې د ګلولي وروستۍ خبرې یو ځل بیا په خپل ذهن کې را ژوندۍ کړي. صنم ترور وایي چې خوبانه به رښتیا روغه نه وه، که نه هېڅوک په ناقه په چا پسې تور نه لګوي. زه پوهېږم تم د دې خبرو کولو ته راغلی، خو ادې ما مې خور پېژندله، هغه داسې نه وه، سمه ده ښایسته نه وه. د شیرکي به په دې هم نه وي خوښه شوي، ډېره وړه وه، بې عقله وه، خو داسې نه وه لکه چې هغوی وایي. خو که د شیرکي سا په اوښانو بار هم وي خو ولا کرانه ژوندی لاړ شي. او بله هغه نوې ورنداره ده که نه، هغه به ورته روغه پرې نږدم چې د تا معلومه شي چې یو من وړو نه څو پتیرې پخېږي. داسې خو نه ده چې ورور نه لرم پلار نه لرم نو د خور د ګټلو نه یم او غیرت مې خرو خوړلی دی. زه به درته وښیم چې یو چې څه کولی شي سلې هم نشي کولی. ما بیګم لږه چرتي شان شوه. یو ناڅاپه یې په زړه کې وګرځېدل چې دا خو بیا د دښمنۍ خبره ده. له ځان سره یې وانګېرله چې که داسې شي نو خبره خو له بدو نه بتره شوه. ناکراره شان له ځایه پورته شوه
او مخ په هغې کوټې یې منډې کړې چې هلته صنمه ترور ناسته وه. ما بیګم په منډه له کوټې ووته او په بلې کوټې ننوته. صنمه ترور چې لا په خپل ځای ناسته وه او خپلې پښې یې په خپلو لاسونو چاپي کولې، د دې د قهرجنې څېرې په لیدو وارخطا غوندې شوه. سمدلاسه یې پرې غږ وکړ: خورې، ګلولي ستا خبره ومنله؟ هو، ویلې چې ګل ماته څه نه وایي. ځه ښه شو خورې، که لور دې د لاسه ووته نو زوی خو به دې د دښمنۍ نه بچ وي که نه، او بیا کاشکې یو خو نه وای. هغې وګوره، یو پاده دی او دی یو سر دی، دښمني به کم سر ته کی. ما بیګم شاوخوا وکتل، بیا یې خوله د صنمې ترور غوږ ته ورنږدې کړه. بابي، تا ته ویمه، خبره خو د بدو بدتره شوه. هغه څنګه؟ هغه وایي چې ګل ماته به څه نه وایي، خو شیرکې به روغ پرې نږدي، هم به یې سر اخلي او هم به ورته سپکه اړوي. صنمه لږه بیا چورتي شوه. یو ناڅاپه یې ما بیګم ته وویل: بیا دې نه خو به دا ښه وي چې ګل ما مړه کړي، بیا نو د سر اخیستلو خبره پاتې کیږي، نه د سپکې اړولو. اوړه دې په اوړه، منت دې په څه. ما بیګم خپلې خور ته په سترګو کې وکتل لکه چې څه ترې ورک وي. داسې په حیرانۍ وویل: نو ته وایې دا یې سمه لاره ده؟ هو، دا یې سمه لاره ده. اوس خو هغه ته موږ ویلې چې ګل ماته څه مه وایه، همدا خو غم دی که نه؟ نو اوس به څه کوو؟ صنمې ترور سترګې د خپلو پښو په لورې ښکته کړې. دا خبره ما ته پرېږده، ته اوس لاړه شه او ګل ما خپلې کوټې ته راوله چې ښځې به راځي. ما بیګم له ځایه جګه شوه، همداسې سیده د ګل ما کوټې ته ورغله. صنمې ترور د ما بیګم په وتو لږ د آرامۍ احساس وکړ، دا ځکه چې هغې ما بیګم ساده پاده ګڼله او فکر یې کوه چې که خبره د هغې لاس ته ولویږي نو بدو نه یې بتروي. ځکه خو یې هڅه کوله چې هغه تصمیم نیولو نه لږه لرې وساتي، او دا یې ښه وګڼله چې همدا اوس دستي باید یو څه وکړي. هغې نو باور درلوده چې ګلولي که ګلما مړه نه کي، په دښمنۍ لړل شوي یې وګڼه. دې ته ګلولي لکه د خپل زوی په شان و، او زوی یې هم و. دا ځکه چې دې ګلولي ته شیدې ورکړې وې. له بلې خوا یې خپلې کشرۍ خور اما بیګم ته هم زړه بد و چې یو خو په ځوانۍ کې په 2 بچو کونډه شوه، او بیا د بچیو کمی یې ګوره. هر څه چې په ذهن زور راوړ، داسې لار ورته نه برېښېده چې پکې د مار مړ شي، کندو او لرګي سلامت پاتې شي. هغې غوښتل داسې لار پیدا کړي چې ګلولي له دښمنۍ نه بچ پاتې شي. په همدې سوچونو کې وه چې ناڅاپه د ګلولي د مشر تره لور اشرفۍ غږ له انګړه واورېده، لکه چې څه ورپه زړه شوي وي. داسې شاوخوا وکتل او سم د لاسه له ځایه جګه شوه. په داسې منډه له کوټې راووته لکه چې د غوښان وجود یې هسې له بوسو جوړ وي. همداسې چې انګړ ته ووته، ویې لیدل چې اشرفۍ د تناره په سر ناسته ده او پخې ډوډۍ په دیګي کېږدي. دې ورباندې غږ وکړ: اشرفۍ، څه کوې؟ توړۍ دغه ډوډۍ په ځای کوم. صنمې ترور ژر په لال بیبي غږ وکړ: لال بیبي، ولال بیبي. لال بیبي لاندې غوجلې نه غږ وکړ: توړۍ څه دې ویل؟ ما ویل چې ته غوجله پاکول پرېږده، راشه دا ډوډۍ ته، راشه دا ډوډۍ ته په ځای که. اشرفۍ به زما پښې کې منډي. ښه دا دی راغلم. صنمه ترور بېرته کوټې ته ننوته. لا خو به نه به ناسته چې اشرفۍ بیا په وره کې راښکاره شوه. په دې وخت کې له انګړه د ما بیګم غږ جګ شو. هغې لال بیبي ته نارې وهلې چې راشئ او ناوې جوړه کوئ چې اوس به ښځې راشي. لال بیبي تر ژبې لاندې وډونګېده او همداسې لکه کړکه چرګه له قهره ببره شوه او د ګلما
د کوټې په خوا ګلماته په کنځلو او خیراو روانه شوه. ما بیګم ورباندې غږ وکړ: جلۍ څه ته ډونګېږي؟ د هغې خوارې څه ګناه ده؟ دا ګناه دې د دې او د دې د ورور سر وخوري. زه خو وایم چې همدا اوس مې ورته لکه چرګوړی سر پرې کړی وی او د اوس ورور ته مې ورلېږلی وی. ښه ورځه، دا کارونه د ښځو نه دي، دا به سړي جوړوي. یا راځه چې د سړو په ځای وی که نه. شکر چې نه یې که نه، اوس به دنیا وخته ورانه وه. او بل ګوره، پام دې وي چې ښځې در باندې خبرې نه شي. که خبرې هم شوې نو ورته به وایي چې ښه یې کړي دي. د داسې جلۍ همدا سزا وي. او وپوهېدې، زما خو دا تور بخت دې په مارانو خوړل شي. زه اوس لور توروم چې زوی د دښمنۍ نه بچ کم. له دې سره ما بیګم خپل ګریوان ته لاس واچاوه او سترګې ورو د اسمان په لور جګې کړې. خدایا، ولې دې د دغې ورځ لیدو ته ساتلی یم؟ ولې مې نه اخلې؟ اصلي خو د مرګ لایقه زه یم چې یوه ریشه لور مې اور ته د زوی لپاره واچوله. خدایا، څه ته ګوري؟ نوره مې در واخله. زه به کومه خوا راټولوم؟ زه د لور غم وژاړم او که زوی د دښمنۍ نه بچ کم. خدایا، زه دې د همدې لپاره ژوندی پرېښیم چې ملایکې غوندې لور باندې خپله تهمت ووایم. له دې سره هغه په خپل ځای کېناسته، حیرانه وه. نه یې ویر کولی شو او نه یې اوښکې تویولی شوې. ډارېده چې څوک پرې ونه پوهېږي. له یو اوږده آسویلي سره بیرته له ځایه پورته شوه. تر ژبې لاندې په کرارۍ سره وویل: خدایا، ستا به همدا رضا وي. زما قبوله ده چې ته ناراضه نه شې. ما بیګم دا وویل او د صنمې د لیدو لپاره تاوه شوه. همدا چې کوټې ته ننوته نو سترګې په اشرفۍ ولګېدې. د هغې په لیدو حیرانه شوه. اشرفۍ هم په منډه له کوټې نه ووته. هغې همداسې تر شا شا کتل چې له لویې دروازې ووته. ما بیګم هغه تر دروازې په سترګو وڅارله. له ځانه سره چورتي شوه چې اشرفۍ دلته څه کول. هغې صنمې ترور سره څه ویل؟ په یوه شیبه کې په ذهن کې په لسګونو پوښتنې وګرځېدې. خپلې مشرې خور ته یې مخ کړ. اشرفۍ دلته څه کول؟ هسې راغلې وه لکه چې دا زموږ پسپسایي اورېدلی و. نو تا ته یې څه ویل؟ هسې چټې پوښتنې یې وکړې. نو تا هغې ته څه وویل؟ ما ځان تېر باسه، هېڅ مې ورته نه دي ویلي. ما بیګم بیا چورتي شوه. فکر یې وکړ چې خور یې ورڅخه څه پټوي، خو هغې باور درلود چې صنمه ترور چې هر څه کوي د دې په بدو به نه وي. غوښتلې څه ووایي خو بیرته یې د خولې جلو ونیو او غلې شوه. په کرارۍ د وره په خوله کې کېناسته لکه اوښکې چې همدې شېبې ته شېبې شمېرلې داسې یو ناڅاپه راښکاره او په منډو شوې. د ما بیګم وړو سلګیو ورو ورو خپل غږ جګ کړ. صنمې که هر څو دې ته وویل چې غلی شئ او د خدای جل جلاله امر ته غاړه کېږدئ، خو لکه چې ما بیګم نه څه اورېدل او نه یې څه لیدل. د هغې ډنګروکی وجود لکه د شوې پاڼه داسې د ژړا د لاسه رپېده. ورسره سلګیو یې هم په ښې مستۍ ملتیا کوله. نوره نو په چیغو شوه. صنمه ترور پرې په قهر شوه. خورې خوله دې ونیسه، د خدای امر دی، ګناهګارېږي. خورې دا څنګه امر دی؟ دا څنګه امر دی چې هم مې لور مړه ده او هم ورته ژړلی نه شم؟ او لا خو پرې تور لګېده نه چې هغه داسې وه یا هغسې وه. دا ولې خدایه ما سره داسې کوي؟ ما سره ولې داسې کوي؟ اول په هغسې ځوانۍ کې کونډه شوم، بیا څه سختې وې چې په ما تېرې شوې. د نورو په نعمتونو لوی ژوندي پاتې شي او زما چې جواري نه یې نور څه نه دي خوړلي، هغه دې په وهلو وهلو مړه شي.
دا څنګه انصاف دی؟ دا څنګه خبره ده؟ خوله دې بنده که، توبه وباسه، خدای به درته په قار شي. خدای خو راته په قار دی که نه؟ په قار دی راته. نو ته قار څه ته وایي؟ قار څه شی وي؟ زه خپله وایم چې زما یوه ریشه لور ناولې وه، ښه شوه چې مړه یې کړه. نو ته لا وایي چې نور به په قار شي؟ د دې نه هم ډېر اوس خو ورته ژړلی هم نه شم. ما بیګم خپل مخ ته څپېړې نیولې وې. هغې هم خپل ویښته شکول او هم خپل مخ په څپېړو او زوکانو واهه. صنمه ترور ورته نږدې راغله، د دې لاسونه یې کلک کړه، خو ما بیګم هغه ټیل وهله. په کړیکو یې وویل: د زرپاڼې خپرونې خوږو مینهوالو، دا چې صنمې ترور ورته څه وویل دا به په راتلونکي کې سره واورو. تر بیا د خدای پامان.